مدني غم دی وخوړم د عشق په لاره د ژوند لار مدني غم دی وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم د ژوند لار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند له لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د لمانځه ارکان او همدارنګه د مانځه واجبات. د لمانځه ارکان 5 شیان دي. اول تکبیر تحریمه، یعنی د نیت تړلو په وخت کې چې کله دا الله اکبر وی دا تکبیر تحریمه په مانځه کې فرض ده. که څوک تکبیر تحریمه ونه وی اصلا د هغه مونځ نه دی شوی او دا په مانځه کې فرض ده. الله رب العزت فرمایي وربک فکبر په صورت مدثر کې د خپل رب لویي بیان کړه او د رب لویي په څه باندې بیانیږي؟ په الله اکبر باندې. همدارنګه الله رب العزت په صورت اعلی کې فرمایي وذکر اسم ربه فصلی، د خپل رب نوم یې واخیست او مونځ یې وکړه. همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهه مرفوع حدیث دی چې هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تحریمها التکبیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د مونځ تحریمه هغه په تکبیر باندې ده. نو تکبیر تحریمه په مانځه کې فرض دی. که څوک تکبیر تحریمه ونه وایي د هغه مونځ نه دی شوی. دویم رکن د مانځه هغه قیام کول دی، یعنی ودرېدل. هغه څوک چې توان د ودرېدلو لري او عذر نه لري هغه لپاره قیام فرض دی. که هغه په ناستې باندې فرضي مونځ کوي د هغه مونځ نه کیږي. او که څوک عذر لري په ولاړې باندې فرضي مونځ نشي کولی، که هغه کینی بیا هغه لپاره باک نشته دی. الله رب العزت فرمایي قوموا لله قانتین. په مانځه کې د الله په دربار کې ډیر په عاجزي او تضرع سره ودرېږئ. قومو صیغه د امر ده. همدارنګه حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. رواه بخاري. عمران بن حسین فرمایی چې ماته د بواسیرو تکلیف و نو ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د مونځ په باره کې پوښتنه وکړه یا رسول الله زه به مونځ څنګه کوم؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وفرمایي چې مونځ په ولاړه کوه، او که په ولاړه مونځ نشي کولی نو په ناسته باندې بیا مونځ کوه که توان د ولاړې بیا نه لري. نو که په تیاره کې همدارنګه په موټر کې د ودرېدلو امکان وي هلته هم ودرېدل فرض دي چې په ولاړه باندې مونځ وکړي. او د مجبوري په حالت کې چې ودرېدلی نشي نو فرض مونځ هم په ناسته باندې بیا جایز دي، خو نفل بغیر د عذره په ناسته باندې هم کیږي. بغیر د عذره هم په ناسته باندې نفل کیږي. خو کوم ثواب چې الله رب العزت په ولاړه باندې درکوي هغه ثواب بیا په ناسته کې نشته دی. دریم رکن په مانځه کې هغه قرائت کول دی. قرائت په مانځه کې فرض دی، یعنی د قرآن کریم یو برخه لوستل. فقرؤوا ما تیسر من القرآن. تاسې ولولئ په مانځه کې هغه شی چې د قرآن نه تاسو لپاره آسانه وي، چې هغه د 3 آیتونو نه کم نه وي او همدارنګه یا یو اوږد آیات اوسیږي. نو قرائت کول په مانځه کې دا هم فرض دی او رکن دی په مانځه کې. بغیر د قرائت د سره مونځ نه کیږي. او څلورم رکن په مانځه کې هغه رکوع کول دی. الله رب العزت فرمای په صورت حج کې یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی نو تاسو د الله لپاره رکوع کوئ. مخکې ما تاسو ته ویلي وه چې د مونځ حقیقت او روح د الله رب العزت شان او لویي اظهار کول دي.
چې په مانځه کې د الله رب العزت د شان، د الله د عظمت او د الله د لویي اظهار وکړي او په دې باندې اقرار وکړي او په خپله بندگی او عاجزي باندې اعتراف وکړي. سر اوچتول او سر اوچت ساتل د تکبر او لویي علامه ده، او د دې برعکس د سر ټیټول، د سر ښکته کول د عاجزي او د خاکساري علامه ده، او د ټولو نه زیات چې اظهار د عاجزي او د خاکساري کیږي هغه په رکوع او په سجده کې کیږي. د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو سجده او رکوع ډیره په ښه طریقه سره ادا کړئ. یعنی چې کله مونځ کوئ رکوع ته هم ډیر زیات پام ساتئ، او چې کله سجده کوئ نو سجدې ته هم ډیر زیات پام ساتئ. د ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رکع لم یشخص رأسه ولم یصوبه ولکن بین ذلك رواه مسلم. عایشې صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله رکوع کوله نو خپل سر به یې نه پورته کوه او نه به ډیر زیاته ښکته ساته، خو د دې په منځ کې به و، یعنی خپله ملا به ډیره همواره ساتله. یعنی په رکوع کې باید سر او شا دواړه برابر وي، نه د هغې نه اوچت وي او نه د هغې نه ښکته وي. همدارنګه د حضرت ابو حمید رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې هغه فرمایي ثم رکع فوزع یدیه علی رکبتیه کأنه قابض علیها ووتر یدیه فنحاهما عن جنبه رواه ترمذی. ابو حمید فرمایي چې بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع وکړه نو خپل دواړه لاسونه یې په خپلو دواړو زنګنونو باندې کیښودل، داسې چې دواړه زنګنونه یې ورباندې نیولي ول، او خپل دواړه لاسونه یې لکه د لیندۍ یعنی د کمان هغه غولکه چې ده د هغې په شان دواړه لاسونه څنګلې او مټې د اړخونو نه لرې ساتلې وي. نو په رکوع کې چې کله رکوع ته ځي باید چې لاسونه خپل ډډو پورې ونه نښلئ بلکې د هغه نه یې لرې وساتي، د خپل اړخونو نه یې لرې وساتي. همدارنګه د حضرت ابو مسعود انصاري رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقیم ظهره في الرکوع رواه ابو داود. ابو مسعود انصاري فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د سړي مونځ نه کافي کیږي تر څو چې په رکوع کې خپله شا نیغه او برابره نه کړي. نو رکوع باید ډیر په آرام سره او ډیر په عاجزي سره وکړو. حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړي ته د مونځ تعلیم ورکوله نو ورته وفرمایي ثم ارکع حتی تطمئن راکعا رواه بخاري. بیا په اطمینان سره رکوع وکړه. نو له بده مرغه چې نه زموږ رکوع معلومه ده او نه زموږ سجده معلومه ده، الله دې په موږ باندې رحم وکړي. او هغه څوک چې رکوع صحیح نه کوي هغه د خپل مانځه نه غلا کوي، او دا ډیره بده غلا ده. د حضرت ابو قتاده مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوأ الناس سرقة الذي سرق من صلاته. قالوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم رکوعها ولا سجودها. رسول الله فرمایلی دی چې ډیر خراب غل هغه دی چې په خپل مونځ کې غلا کوي. صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه یا رسول الله مونځ کې به څنګه غلا کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې څوک د مانځه رکوع او سجده پوره نه کوي هغه د مانځه غل دی. نو باید چې رکوع په مانځه کې رکن دی ډیر په صحیح طریقې سره او ډیر په اطمینان سره رکوع ادا شي. پنځم رکن په مانځه کې هغه سجده کول دی. سجده باید هم ډیر په عاجزي سره او ډیر په تضرع سره الله ته وشي، ځکه سجده د الله رب العزت د نزدیکیت ذریعه ده. الله رب العزت فرمایي واسجد واقترب، سجده کوئ او د الله پاک نزدیکیت حاصل کړئ. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد رواه مسلم. حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د بنده خپل رب ته ډیر قرب او نزدیکیت د سجدې په حالت کې حاصلیږي. یعنی بنده چې خپل رب ته ډیر زیات نزدیکیږي هغه د سجدې په حالت کې. نو باید چې سجده ډیر په عاجزي او ډیر په تضرع سره وشي. او هغه طریقې د سجدې چې فقهاو موږ ته بیان کړي دي
هغه باید په مهغه طریقه باندې سجده وشي. د سجدې شکل او آداب چې سجده باید څنګه وشي. د حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې ان النبي صلی الله علیه وسلم فلما سجد بین کفیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله سجده کوله نو دواړو لاسونو په منځ کې به سجده کوله، لاسونه به یې نږدې کیښودل او هغو په منځ کې به رسول الله خپل مخ لګوه، سجده به یې کوله. همدارنګه حضرت عبدالله بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا سجد فرج بین یدیه حتی یبدو بیاض ابطیه، رواه بخاری و مسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله سجده کوله نو خپل دواړه لاسونه به یې لرې ساتل د خپلو اړخونو نه، تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د تخرګو بیاس او سپینوالی به ښکاره کیده. همدارنګه د حضرت برا مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سجدت فزع کفیک وارفع مرفقیک، رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ته سجده کوي نو د خپل لاسونه په ځمکه کې د خپل د لاسونو کفین یعنی د لاسونو تلې او خپلې څنګلې اوچت یې کړه. او ځینې زموږ ورونه دي چې کله سجدې ته سي لاسونه او څنګلې په ځمکه باندې لګولي چې دا ډېره سخته ګناه ده او مونځ مکروه کوي. او چې کله سجده کوو باید سجده په اوو اندامونو باندې وکړو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، رواه البخاري ومسلم. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ما ته د رب د طرف نه حکم شوی دی چې په اوو اندامونو باندې زه سجده وکړم. هغه اوو اندامونه د خپل تندي باندې، د خپل دواړو لاسونو باندې، خپل دواړو زنګنونو باندې او دواړو خپو په طرفونو باندې، یعنی سجده دې داسې وشي چې اندامونه په ځمکه کې لګېدلي وي. او چې کله سجده او قومه کوو د رکوع نه چې پورته کیږو قومې ته او همدارنګه د یوې سجدې نه چې پورته کیږو بلو ته باید چې دا قومه او زموږ جلسه ډیر په اطمینان سره وي چې مخکې په دې باندې زه هم غږېدلی یم چې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اعرابي ته د مونځ تعلیم ورکوه نو رسول الله ورته وفرمایل ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع حتی تعدل قائما ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، رواه بخاری و مسلم. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه اعرابي ته د مونځ تعلیم ورکوه نو هغه ته ویلې چې بیا په آرام سره رکوع کوه او بیا ودرېږه تر دې چې نیغ ودرېږې یعنی قومه وکړه، بیا په آرام سره سجده وکړه، بیا سر وچت کړه تر دې چې په آرام سره کینې، بیا خپل مونځ مکمل کړه په دې طریقې سره. او اووم هغه څیز چې په مانځه کې هغه رکن دی هغه قاعده کې د تشهد پورې کېناستل دي، یعنی آخره قاعده خپله فرض ده خو تشهد لوستل په هغه کې واجب دي. او په مانځه کې دواړه سجدې فرض دي، که څوک یوه سجده وکړي نو د هغه مونځ فاسدیږي. اوس د ښځې د سجدې طریقه به بیان کړو وروسته د دمې نه. مدني غم دی وخړم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. سجده خو په مانځه کې فرض ده خو د ښځې سجده او د نارینه سجده فرق لري. انشاءالله په نورو خپرونو کې به په دې باندې زه تفصیلي غږیږم. ښځه به ډېره خلاصه سجده نه کوي بلکې د خپله خیټه به د خپلو رنونو سره لګوي او وروسته د هغه د سجده وکړي. د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې د مانځه په باره کې وفرمایل واذا سجدت الصقت بطنها بفخذیها کاستر ما یکون لها، چې ښځه کله سجده کوي نو خپله خیټه به د خپلو پتنونو او رنونو سره جوخته وساتي چې د دې لپاره د زیاتې پردې سبب دی. کلاو او خلاصه سجده لکه څنګه چې سړی کوي چې خپله ګیډه د خپله پښو او د خپلو رنونو نه اوچته او جګه ساتي، داسې سجده د ښځه نه کوي. همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهه ارشاد دی، هغه فرمایي اذا سجدت المرأة
فلتضم فخذیها. ښځه چې کله سجده کوي نو دواړه پتنونه او د خپل دواړه ورنونه د سره یو ځای کړي، هغه د جفت کړي او وروسته د دې د سجده وکړي، د خپلې پښې د خلاصې هم نه پرېږدي. د دې احادیثو نه دا اصول واضح شو چې ښځې دپاره د مونځ هغه طریقه سنت ده چې ډیره د ستر او د پردې سبب وي، هغه طریقه باندې باید ښځه مونځ وکړي. نو د اسلام فقهاو کرامو د دې اصولو په وجه د ښځې او د سړي مونځ کې فرق بیان کړی دی. لکه د فقه حنفي مشهور او معروف کتاب هدایه په اول جلد کې په 2 صفحه کې دا ډیر په تفصیل سره بیان کړي، او انشاءالله هغه 10 فرقه چې د نارینه او د ښځینه په مانځه کې دي انشاءالله هغه به هم زه په تفصیل سره بیان کړم. هدایه لیکي والمرأة تنخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذیها لأن ذلك استر لها. ښځه د سجده جوخته کوي او خپل خیټه د خپلو پتنونو او رنونو سره یو ځای کړي، ځکه چې دا د دې دپاره ډیر زیات د پردې سبب دی. او هغه طریقه چې د ښځې دپاره د پردې سبب ګرځي، یعنې هغه مونځ، هغه ښځې دپاره ډیر بهتر دی. اوس ښځه چې کله د سجدې نه پورته کیږي هغه به تورک کوي. سړی چې کله سجدې ته ځي نو په سجده کې به د خپل دواړه پښې دروي، اما ښځه به د خپل دواړه پښې نه دروي. چې کله زموږ یو مسلمان ورور سجده کوي، یعنې د دواړو سجدو په منځ کې د خپل چپه پښه څملوي او په هغې دې کینی او راسته پښه دې ودروي. حضرت عایشه رضی الله عنها د مونځ په باره کې فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفرج رجله الیسرا و ینصب رجله الیمنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپله چپه پښه غوړوله او ښي خپه به یې دروله او په هغې باندې به کېناسته په چپه پښې باندې. اما ښځه به په مانځه کې تورک کوي. د تورک مطلب دا دی خپله دواړه پښې به ښي طرف ته وباسي او په هغې باندې به کیني. لکه هدایه لیکي وان كانت امرأة جلست على الیتیها اليسرى واخرجت رجایها من جانب الایمن لانه استر لها. مطلب دا دی او خپې دې دواړه ښي طرف ته وباسي، ځکه دا ښځې دپاره ډیر استر او ډیر د پردې کار دی. د لمانځه واجبات که چیرې په مانځه کې دننه فرایض پاتې شو نو مونځ نه ادا کیږي. هغه فرایضو چې ما تاسو ته ولیسه چې 7 پکې شرط او په 15 پکې ارکان ول. خو که چیرې په مانځه کې واجب پاتې شي یا یې هیر شي نو مونځ نه فاسدېږي، بلکې په مانځه کې به څه کمی پاتې شي. نو د دې کمی د لرې کولو دپاره په شریعت کې سجدې سهوه کول ضروري دي. ځکه چانه چې په مانځه کې واجب پاتې شو نو د هغه مونځ نقصاني شه او جبر او پورهوالی د دې نقصان چې کیږي هغه په سجدې سهوه باندې کیږي. او که چانه هم سجدې سهوه پاتې شوه نو د دې مونځ ناقص ادا شو، دوباره لمونځ کول په هغه باندې واجب دی چې د خپل مونځ د سره بیا راوګرځوي. ځکه زموږ فقهاو دا لیکلي لکه اسلامي فقې چې هغه چانه سجدې سهوه په مانځه کې پاتې شي په هغه باندې اعاده د مانځه لازمي ده، واجب ده چې اعاده د مانځه وشي، ځکه د دې مونځ شوی دی خو مونځ سره د نقصانه شوی دی. نو د لمانځه واجبات زموږ فقهاو بیان کړي دي چې په مانځه کې 14 واجبات دي. که چیرې کوم واجب پاتې شي او سجدې سهوه ونه شي هغه مونځ ناقص دی او په ترک د واجب باندې باید سجدې سهوه وشي. اول واجب د مانځه د تحریمي تکبیر د الله اکبر په لفظ سره ویل. دویم د قرائت لپاره د 2 لومړنیو رکعتونو تعینول چې 2 رکعتو اولو کې به قرائت لولي په فرضو کې. دریم د لمانځه په 2 رکعتونو کې د سورت فاتحې نه غیر 3 لنډ یا یو اوږد آیت لوستل د سورې فاتحې نه وروسته. څلورم د الحمدلله لوستل د فرض او سنتو په ټولو منځلو کې، یعنې سورې فاتحه په فرض او په سنتو منځونو کې په ټولو کې د دې لوستل واجب دي. پنځم د نفلو او وترو په ټولو رکعتونو کې د سورې فاتحې سره یو سورت یا 3 آیتونه لوستل دا هم واجب دي. او په فرض منځونو کې صرف په اولنیو 2 رکعتونو کې سورې فاتحه یا 3 آیتونه لوستل واجب دي. په 3 او 4 رکعت کې لوستل سنت دي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه چا لمونځ نیمګړی دی چې سورت فاتحه پکې ونه لولي. شپږم ټول ارکان پرله پسې ادا کول. که په یو رکن کې دومره تاخیر وشي چې د سجدې یا رکوع په اندازه وي نو سجدې سهوه په هغه باندې واجب ده، باید تاخیر په رکن کې رانه شي. اووم له رکوع نه مخکې په سجدې کولو هم سجدې سهوه لازمیږي، یعنې رکوع یې لا نه ده کړې او سجده یې کړې ده، په دې باندې هم سجدې سهوه لازمیږي. اتم په رکوع او په سجده کې دومره ځنډ کول چې 3 ځله پکې سبحان ربی الاعلی وویل شي. که له دې نه مخکې څوک رکوع یا سجدې ته ښکته شو نو د سنتو خلاف کار یې وکړ. هغه کسان چې زر رکوع او سجدې کوي د هغه لمونځ نه کیږي. په دې هکله صحیح حدیث هم موجود دی، په اسلامي فقه کې لیکلی دي. نو په رکوع او په سجده کې باید دومره ځنډ وکړي چې هغه کې 3 ځلې سبحان ربی الاعلی وویل شي. نهم لومړی قاعده کول، یعنې اول قاعده
که 3 رکاتي وي یا 4 رکاتي وي په هغو کې اوله قاعده واجب ده. 10 په دواړو قاعدو کې د اتحیاتو یعنې د تشهد لوستل دا خو واجب لیدل دي، خو ځینې فقها ویلي چې اوله قاعده واجب، تشهد پکې سنت، آخره قاعده فرض، تشهد پکې واجب. 12 ټول رکنونه په صحیح توګه ادا کول چې په هغه کې تیزوالی نه وي. 14 په کومو منځونو کې چې په پټه قرآن کریم ویل کیږي یعنې خفیه ویل کیږي لکه د مازیګر او د ماسپښین 4 رکعته فرضونو، په دغه لمنځونو کې قرآن کریم په پټه لوستل کیږي. او د جهر والا لمنځونه په هغه کې جهر لوستل واجب دي، یعنې د سهار په مانځه کې جهر واجب دی امام لپاره، د ماسپښین په مانځه کې، د مازیګر په مانځه کې خفیه په دې باندې واجب دی، او د ماښام او د ماسخوتن مانځه کې په دې باندې هم جهر لوستل واجب دي. یعنې په هغه منځونو کې چې خفیه وي خفیه لوستل واجب دي، په هغه منځونو کې چې جهر وي هلته جهر لوستل واجب دي. 14 په السلام علیکم ویلو باندې لمونځ ختمول. 15 د وتر مانځه لپاره په 3م رکعت کې دعای قنوت لوستل، یعنې د وترو په منځونو کې دعای قنوت لوستل دا هم واجب دي. 14 د اخترونو په منځونو کې 3 تکبیرونه ویل. خو د اختر په مانځه کې که د چا نه تکبیرونه پاتې شول د امام نه خلک زیات و، نو د تکبیرونو د پاتې کېدلو په وجه باندې یا د بل واجب د پرېښودلو په وجه باندې هلته سجدې سهوه کول پکار نه دي. نو که د دغه واجباتو څخه د چا نه یو واجب هیر شي یا ترې پاتې شه، نو په دې صورت کې په دې باندې سجدې سهوه لازم ده. نو قدرمنو اوریدونکو په بلې خپرونې کې به انشاءالله د سجدې سهوې په باره کې څو لنډې مسلې تاسو ته وړاندې شي. دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شي. در پسې ډېر وځورېدم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم. زما غم خوار جانانه اوس مې بېل نه کړې له ځانه، دا به پرېوځي راته ګرانه. زما غم خوار جانانه اوس مې بېل نه کړې له ځانه، دا به پرېوځي راته ګرانه. لهي بېلتون ته نه ورځم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم. مداني غم دې وخوړم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم.